په دې لوست کې موږ غواړو د میوه نومونه زده کړو. در این درس می‌خواهیم نام میوه‌ها را در زبان پشتو یاد بگیریم. السلام علیکم، څنګه یې؟ زه شایم او هیله لرم چې تاسو هم ښه یاست. زه علي یم او دلته د خوږ پښتو ژبه درس ورکوم. بدون وقفه میریم به سراغ آموزش امروزمان، میوه ها در زبان پشتو. مهربانی وکړئ زما وروسته تکرار کړئ. لطفاً بعد از من تکرار کنید. مړه، مړه، مړه. کیله، کیله، کیله. نانگه، نانگه، نانگه. گیلاس، گیلاس، گیلاس. انځر، انځر، انځر. انگور، انگور، انگور. کیوی، کیوی، کیوی. لیمو، لیمو، لیمو. آم، آم، آم. شوتالو، شوتالو، شوتالو. مندته، مندته، مندته. مالټه، مالټه، مالټه. آلوچه، آلوچه، آلوچه. ناک، ناک، ناک. ژیک خټکی، ژیک خټکی، ژیک خټکی. سپنگور، سپنگور، سپنگور. ځمکنی توت، ځمکنی توت، ځمکنی توت. هندواړه، هندواړه، هندواړه. خټکی، خټکی، خټکی. انار، انار، انار. املوک، املوک، املوک. خرما، خرما، خرما. گنه، گنه، گنه. ناریل، ناریل، ناریل. خب دوستان عزیزم، این بود درس امروز ما. امیدوار هستم که این درس برایتان مفید بوده باشه. اگر این ویدیو را دوست داشتین او را لایک کنین و اگر میخواین زبان پشتو را یاد بگیرین چینل ما را سابسکرایب کنین و زنگوله را هم فشار بتین تا از درس های جدید قبل نمانین.
و مهربانی کنین زیر از این ویدیو یک کامنت انگلیسی بانین تا سابسکرایبتان حذف نشود. د خپل لایکونه او نظرونه سره زموږ ملاتړ وکړئ او نوې درسونه ته انتظار وکړئ. زموږ ملاتړ لپاره ویډیو لایک او شریک کړئ او زموږ د چینل غړي شئ او موږ ته خپل هغه ملګری معرفي کړئ چې د پښتو ژبې سره علاقه لري او مهرباني وکړئ د دې ویډیو لاندې انګلیسي کامنت پرېږدئ ترڅو ستاسو ګډون حذف نشي. تا درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. د خدای پامان.